عمران خان افغانستان ته د مسلکي کارکونکو واستول شي. سلام پورا جزئیات په 16 ټي وي کې را سره وګورئ. آیا رښتیا هم پاکستانیان افغانستان ته راځي؟ پورا جزئیات هم دلته وګورئ. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د دې هیواد له چارواکو غوښتي چې افغانستان ته بشري ځواک او مسلکي مامورین واستوي. ښاغلی عمران خان زیاته کړې چې افغانستان باید داسې متخصص کسان افغانستان ته واستول شي چې په روغتیايي مخابراتو او بانکداري برخه کې وړتیا ولري. د پاکستان لومړي وزیر یاد څرګندونې پرون د جنوري په 14مه د خپل هیواد لوړپوړو چارواکو او وزیرانو کمیټې اپیکس په درېیمه غونډه کې کړې دي. عمران خان د افغانستان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په سخت وخت کې به افغانان هیر نه کړي. عمران خان افغانستان ته د بشري ځواک استولو څرګندونې په داسې مهال کړي چې تازه نیویارک ټایمز د طالبانو له قوله لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مسلکي کارکونکو له کمښت سره مخ شوی او پاکستان ته یې مراجعه کړې ده. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلی چې طالبان د دې ستونزې د حل لپاره غواړي د هغو پخوانیو طالبانو څخه په دې برخه کې ګټه واخلي چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. د یادونې ده چې د افغانستان تر سقوط وروسته په زرګونه مسلکي کسانو افغانستان پرېښود او بهرات کې کډوال شول.